الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عزتمنو زمونږ یو محترم ورور دا سوال کړی دی په دې باره کې چې دا وهابیان څوک دي او د موجوده سلفیانو موحدینو ته خلک وهابیان ولې وایي. عزتمندو که تاسو سوچ وکئ په دې کې به تاسو ما سره اتفاق وکړئ چې سړي په دې خپله خبره کې اصل کې دوه تپوسونه کړي دي، دوه سواله شوي دي. یو سوال دا دی چې وهابیان څوک دي، دویم سوال دا دی چې اهل الحق ته یعنې دارنګې اهل حدیثو ته خلک وهابیان ولې وایي. عزتمندو نو دا خبره په ذهن کې یادول پکاري. د وهابیانو متعلق چې کوم اول سوال د کړی چې وهابیان څوک دي نو دې باندې لږ رڼا اچو، تاسو ته توجه سره انشاءالله متوجه شئ، الله رب العالمین په انشاءالله فهم درکړي. دا یو کتاب دی د تاریخ المغرب الکبیر العصر العباسی د دکتور عبدالعزیز سالم. دی کتاب دویم جز 550 صفحه کې لیکي و د دې شمالي افریقا طرف ته د غرب ولایتونو کې یو ملک په نامه د طهرت یو ملک دی، په هغې کې یو سړی و د هغه نوم عبدالرحمن ابن رستم چې دا عباسي خارجي فکر والا سړی و، دا د هغه نظریات والا سړی و، د هغه خوارجو نظریه و په ده کې چې کوم په جنګ نهروان کې علي رضی الله تعالی عنه مردار کړي و، قتل کړي و. د هغه خلکو نظریه او د هغه کلتور د مخکې چلاو روانو. دا په دې تقریبا د تاریخ تقریبا ذکر کړ دا دویمه صدۍ وه، دویمه صدۍ کې و دا سړی. دی وایي دا ډېر یو داسې ظالم او خارجي او عباسي او تکفیري انسان و. دی د دغه خپلې علاقې خلیفه و. څه وخت چې دی پوه شو په خپل ځان باندې داسې اثرات د محسوس کړل چې یاره نور مرګ ماته را روان دی او زندګي نوره ختمېدو کې ده، نو ده داسې چل وکړ چې د خپل چې کوم د ده اراکینو مشهور د دې یو شورا د منعقده کړه او په دې کې د 7 کسانو انتخاب ده وکړه چې دا 7 کسان زما د مرګ نه پس په دې هر یو کې تاسو هر یو سره که بیعت وکړو نو دا زما دغه چې کوم منصب دی د دې د مشرۍ به دا قابل وي. په دې کې یو د خپل زوی د عبدالوهاب په نوم باندې چې کله دا سړی مړ شو، لکه امام زرکلی رحمه الله چې هغه په خپل کتاب الاعلام کې د هغه وفات لیکي ان وفاته نحو 190 د دغه عبدالرحمن ابن رستم وفات چې کله وشو دا په 190 هجري کې وشو، تقریبا دا دویمه صدۍ ده په دې ټیم کې وي دا وشو. دا په الاعلام 5 جز 198 صفحه کې دا خبره لیکلې ده امام زرکلی رحمه الله. نو چې کله دا عبدالرحمن ابن رستم وفات شو، مړ شو، هلاک شو، نو وایي څه وکړه، وایي د دې 7 کسانو کې چې کوم د منتخب کړي وو، چونکې دا یو بادشاه و د دغه علاقې مشر خلیفه و، نو ډېرو خلکو د ده د زوی ته چې عبدالوهاب و دا ډېر پوه و، ډېر په هغه وخت کې د ده په چې کوم د دوی چې کوم عقیده وه په دې کې ډېر فقاهت او ځیرکتیا او هوښیارتیا ده لرله، ډېر هوښیار و. نو دې خلکو کوشش وکړه دوی راغلل د دې وجې چې د ده پلار هم خلیفه تېر شوی، دا یو شاهي کورنۍ غوندې حسابېدله، نو ټول راغلل د ده سره یې بیعت وکړه د عبدالوهاب سره. په دې کې یو کس چې هغه هم په دې شورا غړی و، په دې 7 کسانو کې یو کس و د ابن فندیق په نوم باندې، ده ورسره اختلاف وکړو، لږو کسانو ده سره بیعت وکړو، ډېرو د عبدالوهاب سره وکړو، تر دې پورې چې د دې دواړو په منځ کې جنګ شروع شو. دومره شدید جنګ شروع شو چې د دواړو ډلو په خپله باندې مستقل نومونه پیدا کړه. د عبدالوهاب ابن رستم، عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم دغه ډله چې وه د عبدالوهاب دې ته د وهابي ډلې نوم میلاو شو، او چې کوم دا د ابن فندیق ډله وه دې ته د نکاریه نوم میلاو شو. دوی په خپلو کې وجنګېدل تر دې پورې دا نکاریه تقریبا مغلوبېدو ته نږدې شو. نو واصلیه چې د معتزله ډله ده دا هم د دې سره ملګرې شوله، د ابن فندیق سره ملګرې شوه. نو بهرحال د وهابیت والا ډله چې کوم ده د دوی د غلبه پې دومره زیاته شوله چې هغه نکاریه ټول مکمل ختم کړه. د دې چې کوم جنګي جرنیل ابن قندوره یا قندیره په دې نوم باندې هغه هم هلاک شو. نو دا اقتدار واپس دوباره چې میلاو شو نو دغه عبدالرحمن ته د دې علاقې میلاو شو د طهرت، چې دا د یو تکفیري یو خارجي یو صفاک انسان و چې ده بالکل د اسلام ډېر هغه احکام چې هغه معطل کړي وو، دومره حده پورې خطرناک انسان و چې د مسلمانانو وینه تویول به ده ته هېڅ نه ښکاره کېدل. دا ډېر غټ ظالم انسان و. په هغه وخت کې چې بیا کوم علما او د ده دا خبرونه به د هغې علاقو ته رسېدل نو د ده خلاف رنګ فتوې ورکړې چې دا سړی ګورئ خارجي دی، تکفیري دی، بلکې کافر دی، د ده نه ځان ساتل پکار دي. دومره غلط عقیدې وه. دا په الفرق الاسلام فی شمال الافریقا یو کتاب دی، په هغې کې دغه لیکلي دي الوهبة او الوهابیة. دا وهب ډله یا وهابیه ډله چې د فرقه خارجیه، دا یو خارجي فرقه ده، اباضیه چې اباضیه قبیلې والا ده، انشأها چې د دې ایجاد یې کړی د عبدالوهاب ابن عبدالرحمن، هغه عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم الخارجي الاباضي ده کړی دی، ده د دې مشر و. وسمیت باسمه وهابیه، او د دغه ډله د ده په نوم باندې مشهوره شوه چې وهابیت ورته وایي. الذي دا وایي هغه خلک دي عطل الشرائع الاسلام، الذي دا وایي هغه کس دی د عبدالوهاب ابن رستم چې ده وایي د شریعت ډېر احکام چې هغه معطل کړ
کړ والغى الحج او د حج بعض احکام او مراسم هغه لغوه کړي وو وحصل بينه وبين معارضيه حروب د ده او د سره چې کوم خلک جنګ کوونکي د دې په مابین کې ډیر زیات نه د باندې اعتراض کوونکي د اغي او د په مابین کې ډیر زیات جنگونه شوي دا په دغه کتاب الفرق الاسلاميه فی شمال افریقا په دې کې په 150 صفحه باندې دا خبره ذکر شوی دا یو جز کتاب دی دا رنګ بل کتاب د تاریخ شمال افریقا په دې کې لیکلي دی وتسمیتها بالوهابيه او دغه نوم چې وهابیت نوم ورکړی شو دی ډلې ته نسبت دا نسبت الى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن د دې نسبت عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم ته دی الذي دا هغه کس دی خالف اهل ملته چې د خپل ملت والو سره مخالفت کړی دی یعنی دیم ځان مسلمان ګاڼه او د مسلمانانو سره مخالفت کو مسلمانان به وجل ظلم به پکاو زیاتې به پکاو بلکې تکفیری انداز د خوارج ما تاسو مخکې ذکر کړ چې د هغه د نهروان هغه خوارج چې کوم د هغه اثرات او د هغه نظریه دی مخکې بوتله نو عزتمندو د وهابیت ډلې مشر او مؤسس هغه عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الابازي الخارجي التکفیری دا هغه کس دی عزتمندو نو تاسو ته په خپل باندې معلومات شو چې وهابیان څوک دي وهابیان هغه خلک دي چې څوک د محمد د څوک د عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم طرفداري کوي او د هغه نظریه او افکار او د هغه کلتور او د هغه ثقافت هغه مخکې بوزي نو دا هغه خلک دي نو دا نسبت د وهابیت چې کیږي عزتمندو د هغه وهابیان هغه خلک دي دی باندې ذهن بیا کولاو کې زم چې وهابیان هغه خلک دي اوس دا ستاسو د اول سوال هغه اول جواب شو اوس راشه ستاسو دویم سوال جواب ته ستاسو دویم سوال جواب دا دی چې دی اهل الحديث ته خل وهابیان ولي وای نو عزتمندو دا هم یاد ساتي د اسلام دشمنانو همیشه دا کار وي چې هغه اهل حق په قسم قسم الزامات باندې بدنامي ځکه دلیل د دوی سره وینه او چونکی انسان مسلمانانو کې یو غلطه خبره خوريږي نو هغه به دلیل ګوره غواړي که دلیل نه وینو بیا په دغه پروپاګاندا په طریقه باندې خوري ځکه په دلیل باندې غلطه خبره سو خوروي نشي ځکه دلیل چې خو خبره ختمه ده دلیل شته نو په پروپاګاندا او دارنګ غلطه میډیا د جعلي میډیا هغه استعمال کی په دی وجه باندې مسلمانانو په باره کې د خلکو غو نظریه خرابې کی دا میاد ساتي په 1100 هجری کې په 11 هجری 12 هجری 1157 کې الله سبحانه تعالی په دې سعودي په خاوره کې د حجاز په پاکه مقدسه خاوره کې یو الګ پیدا کړ د محمد په نوم باندې چې د پلار نوم عبد الوهاب د دې پلار عبد الوهاب نوم داس یا چې رورو تعلیم حاصل ک دینی حاصل ک د قران حفظ او ک دارنګ احادیث درسونه او ک تقریبا الله رب العالمین د علم مچد رتبه ته ورساو تقریبا د اجتهاد رتبه ته الله ورساو دا ډیرو ناشنا انسانو خو په دغه وخت کې چې څکله دی او د 12 صدی 11 صدی په دغه خو شاو کې نو په دې وخت کې د حجاز د پاکه د توحید خاور عزتمندو دا یو ځل بیا د توحید درلانه بعد د شرک تیرو د سلاندې کړي وا چې قبر پرستی بدعات رسومات خرافات دی حد رسیدلی و چې توحید ورکشه تقریبا په دغه پاک ازمکه کې عزتمندو او دا مذهبي اختلافات دی حد رسیدلی و چې د یو امام د یو مذهب د امام نه علاوه به چې کله بل مذهب ولاړو ناغي به دغه پسې مونږ نه کاو دی خبره ته رشید احمد گنگوی مقلد دیوبندی هم اشاره کړي په خپل کتاب تالیفات رشیدیه کې هغه هم دا خبره کړې ده چې دغه د سلور مصلو شکل چې په بیت الله کې غوړېدلی وي سلور مصلي چې د یو مذهب په وجود کې به د بل مذهب د امام پسې مونږ نه کېده وي بلا وي دا دې کې هیڅ شک نشته چې دا د افسوس خبره ده چې دا وي د تقلیدي تعصبونو د وجې دا خبره راغلی وه نو عزتمندو قبر پرستي عامه شوي وه په کچه قبرونه صحابه کرامو مزیدار قبرونه هغې باندې ګنبدې جوړې شوي پاخه شوي وو شرکیات او خرافات دې حد ته رسېدلي وو چې توحید ختم شوی او زه به دا ووایم عزتمندو الله سبحانه وتعالی دته توفیق ورکړ او د امیر سعود په دوستي او په ملګرتیا کې د دې خلاف راووتل او هر قسم جهاد اعلان کړ اله العالمین دې له دومره توفیق ورکړ چې دغه د شرکیات او خرافات چې دغه کوم حکومت په هغه کې د شریف خاندان په نوم باندې چې دا یو بې علمه او یو د مبتدعانه او یو صوفیانه حکومت الله سبحانه تعالی تس نس کړ او د توحید د رڼا دوباره الله سبحانه تعالی په حجاز باندې راوغوړوله عزتمندو بیا د هغه ځای دعوت ګوره د عامو ملکونو د دعوت په شان هم ځکه وجه دا ده چې کال په کال هلته خلک حج ته راځي نو دوی داسې یو طریقه اختیار کړله چې د حاجیانو دپاره هغوی د رسالو په شکل د کتابونو په شکل د بیانونو د کیسټو په شکل د مساجدو د مدرسو په شکل باندې هغوی د دې دعوتونه کول دغه ګنده عقیدې چې د خلکو کومې زده کړې وې د دې مخکیني حکومت نه او د دغه ځای نه ځکه خلکو خو به هغه ځای ته د دین په نسبت کتل چې سعودي ته زموږ دین راغلی د بیت الله او د مدینې نه راغلی دی د کعبې او د مدینې نه دین راغلی نو هلته نه به چې کوم شرک راغی نو دوی ته به دې دین ویلې نو محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله رحمة
واسعه هغه ډیر نهایي زیات په جرأتمندانه اندازه دي شنو مخه ونیوله او دا دعوتونه شروع کو بلکې ملکونو ته خطوط لېږل بیا په دې منځ کې دا خلک راولګي چې مبتدعين چې د هغې کارخانې بندېدلې هغې دکانداریانې بندې دي د تصوف چې کوم هغه ګوډاګیانو د هغې خېټې چې د مالونو په د عوامو په مالونو هغې اچولې وي او صاربه کړې وي دا خېټې ورځ په ورځ د اواز دې ویلې کېدې او بدنونه لاغر کېده دوی پوه شو چې د دې حق مخه اوس موږ څنګه ونیسو دلیل ورسره شته نه چې د خپلې ګنده عقیدې د خپلې قبر پرستۍ او د خپل بدعاتو دلیل پیش کړي عوامو ته او عوام د ځان ملګري کړي بله لاره ورسره نه وه نو هغې راولګي د څه یې وکړه دا خبره کړه دا محمد ابن عبدالوهاب هغه حوالې راواغېستې چې کوم عبدالوهاب ابن عبدالرحمن رستم الخارجیه لبازیه تکفیري انسان و هغه نوم یې راواغېسته او د هغه ډلې نوم یې دې ته ورکړی دا وهابیان دي وایي وجه څه شی ده پښتانه وایي چرګه مې ناجوړه ده او بانه مې ورته جوړه ده وجه دا ده چې د ده د پلار عبدالوهاب نوم و د پلار څه نوم عبدالوهاب نوم نو عبدالوهاب نوم د دقې وجې نه دې راولګېد او ده ته د وهابیت نسبت وکړه الحمدلله دا خبره د څو وجو نه غلطه ده چې دې موحدینو ته د وهابیت نسبت کول دا دومره غلط دی لکه څوک چې د ورځې 12 بجې وي په همغه ځای کې ناست وي چې د شپې 12 بجې دي وجه دا ده چې که چېرته نسبت دې ته کې نو بیا ورته محمدیان کوه ځکه که ستاسو په نسبت باندې وهابیت جرم وي نو وهابي خو د ده د پلار نوم دی عبدالوهاب محمد کې خو بیا دا جرم نشته او ستاسې په نسبت تاسې مجرم محمد ګڼئ او نسبت یې پلار ته کوئ نو بیا ورته محمدیان وایي که نه وهابیان ورته ولې وایي دویمه وجه دا ده د محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د هغه دعوت د نیمې ورځې د نور په شان ته داسې ځلیږي تر اوسه پورې الحمدلله د سعودي په حکومت کې کال په کال بلکې څو کاله بعد هغه د کتابونو په جدید طور باندې هغه چاپ کیږي په هغې باندې مختلفې حاشیې او مختلف تحقیقات په هغې باندې کیږي او همغې عقیدې ته اوس هم هغې پرچار کړي چې کوم عقیده هغه د قرآن او د سنت نه ماخوذ کړې وه هماغه په خلکو باندې منل کیږي الحمدلله تر اوسه پورې هغه په کتابونو هلته شته موجود دي څوک دې د محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله په کتابونو کې یوه داسې خبره راوښي د عقیدې ځکه هغه په احکامو کې او دارنګې په فروعي او په اصولي عقایدو ټولو کې د هغه مختلف رسایل او کتابونه دي ولله الحمد على ذلك څوک دې دغه په کتابونو کې یو خبره داسې راوښي چې محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا خبره د قرآن د حدیث نه خلاف کړې ده چې دا به د دوی کامراني وي خو دا هېڅکله داسې نشي کولی ځکه وجه دا ده چې محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اخو د یو ځلان ستوری و اخو په توحید مین یو شخصیت و عزتمند و نو دوی راولګېد او هغه نوم یې واخېسته چا لی ورکړه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د هغې ډلې ته یې ورکړه او دا یې د کوم ځای نه راواخېسته دا یو کتاب دی هغې لیکلي دي تپوس شوی دی تپوس دا دی وی سئل اللخمیو د لخمي نه تپوس شو عن اهل بلد د یو ښار والو په باره کې بنا عندهم الوهابیون مسجدا چې وهابیانو په هلته جومات جوړ کړي وهابیانو هلته جومات جوړ کړي ما حکم الصلاة فيه په دغه جومات کې په دغه مسجد کې مونځ کول څنګه دي وی د جواب ورکړه چې هذه فرقة خارجیة دا یو خارجي فرقه ده ضالة کافرة ګمراه او کافره فرقه ده قطع الله دابرها من الارض الله دې جرړې د ځمکې نه وباسي ودا خبره یې وکړه بیا ورته چې یجب هدم المسجد وابعادهم عن ديار المسلمین د دې د جومات ورانول هم پکار دی دوی د کلو نه شړل پکار دي دا چې ولر چې لکه د وهابیانو دوی د کلو نه ویستل پکار دا کافر او خارجه ډله ده نو دا بعضې مقلدین چې د تحقیق په میدان کې غریبانانو سا وتې ده هغې دقه حوالې راواغېستې تحقیق نه کړي چې دا حواله د چا په باره کې ده او د دې نه مراد څوک دی وهابیان څوک دی او خارجیان او کافران او تکفیریان څوک دي بس وی لکه تر ډارې په خپلو کتابونو کې نقل کړه لکه د شامي مولا شو دارنګې خلیل احمد سهارنپوري هغه هم په دې المحند المفند کې دا فتوا نقل کړې ده او دارنګې ډېر چې هغې دا خبرې کوي چې مطلب داسې نه هغه دا نقل کړې ده خلیل احمد سهارنپوري چې یاره د محمد عبدالوهاب چې دا صفاک انسان او وینې د مسلمانانو ته یې حواله ورکړې په شامي باندې او شامي چې هغه کتابونه حواله اخېستې دغه کتابونه اخېستې اوس هم چې کوم ړانده مقلدین دي او تحقیق نه لري او د اهل حقو سره دشمني کوي هغې خپل د تعصب ور په دقې باندې مړ کوي د دې کتاب نه حواله ورکړي خو دې کتاب باندې که لږ تاسو عزتمندو نظر واچوئ تاسو به خپله معلومات وي دې کتاب کې د وهابیانو څوک مراد دي او دا کافر او تکفیران چې ورته دا چاته وایي دا د عزتمندو دې کې دا کتاب د دوه کسانو دی یو دا فتوا پکې د چا ده بل دا کتاب لیکلی چا دی افادت د چا دی لیکلی چا دی عزتمندو دا وویل شي دې کې چې دا فتوا ورکړې ده دا علي بن محمد اللخمي ورکړې ده چې دا مالکي مذهب والا عالم دی او تقریبا په 4مه صدۍ کې دی وفات شوی دی او محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چې کوم وفات شوی دی نو د هغه د وفات دغه چې کوم دی هغه 1200 ده د محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هغه د وفات کوم دغه هغه 1200 کال باندې دی او دا محمد علي بن محمد اللخمي رحمه الله دا په 400 او اویاوم هجري چې دا 15مه صدۍ ده په دې کې وفات شوی دی چې تقریبا د دوی دواړو په فاصله تقریبا 800 کاله د دې په مابین کې فاصله ده نو 800 کاله مخکې د هغه یو فتوا ورکوي او هغه د وروستو 800 کاله بعد بیا سړی راوځي په هغه د فټ کېږي دا خو د ارباب عقول والا په باره باندې منقول ده ځکه که چا په الله او په رسول باندې ایمان نه وړي نو هغه به دا عقیده وي چې په غیب صرف الله پوهېږي څنګه علي بن محمد اللخمي یو عالم دی هغه په غیبه پوه شي چې 800 کاله پس به داسې یو ډله راوځي محمد ابن عبدالوهاب به یو د هغه ډله به وهابیان وي هغه به داسې وي
نو معلومه شله چې د دې نه مراد هغه عبدالوهاب ابن عبدالرحمن الرستمي الخارجي العباسي هغه مراد دی عزتمندو. دارنګې بل دا کتاب لیکلی چا دی د احمد ابن محمد الونشریسي لیکلی دی. د ده وفات د تاریخ چې محدثینو د مورخینو لیکلی دی نو 914 هجري کې وفات شوی دی، او محمد ابن عبدالوهاب چې پیدا شوی دی نو په 11 هجري کې پیدا شوی دی، او په 1100 هجري کې او په 1206 کې وفات شوی دی. نو د هغه او د وفات په منځ کې تقریبا 300 کاله فرق دی. نو ګوره د کتاب د مصنف او د محمد ابن الوهاب رحم الله په مابین کې 300 کاله فرق دی. یعنی محمد ابن الوهاب رحم الله ته 300 کاله وروسته راغلی دی، او دا فتوا چې چا د وهابیتو په تکفیر او په کفر باندې ورکړې ده، او چې د هغې د مسجد ورانول پکار دی، د مسجد نه شړل پکار دی، او کلي نه ویستل پکار دي. د هغه سړي چې دا فتوا ورکړې ده د ده او د محمد ابن الوهاب رحم الله په منځ کې تقریبا 800 کاله فرق دی. یعنی 800 کاله د هغه نه بعد محمد ابن عبدالوهاب رحم الله پیدا شوی دی. نو عزتمندو دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا د کوم ځای مسلماني ده چې داسې یو لرې فتوا چې وي د هغې مستحق بل کس، او ته دا رالې د خپل تعصب د وجې نه، د خپل جهالت د وجې نه، د خپل بدعات او شرکیات او خرافاتو د اثبات دپاره ته دا رالې په یو حق پرست انسان باندې پیوست کوې. نو عزتمندو دا به په ورځ د قیامت به د دې دا بوج په چا باندې وي عزتمندو؟ نو فلهذا ځکه خو موږ خلکو ته وایو چې حققوا ولا تقلدوا، تحقیق کوئ تقلید مه کوئ. تا ته یو سړي خبر وکړه چې پلانکي ملا داسې ویلي، لږ وګوره کتاب وګوره د پلانکي ملا دا خبره حقیقت لري که نه؟ یا دا چاته چې نسبت د دې خبرې کې یاره دې سړي کې د دې ځای شته مو که نه شته؟ الله سبحانه تعالی فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ته هغه څه پسې مه روانېږه چې تا ته په هغې علم نه وي. بېشکه ستا دا غوږونه، دا سترګې او دا زړه په دې کې چې څومره څه کوې ته د دې ټولو تا نه تپوس کېږي. قتاده رحم الله د دې په تفسیر کې په تفسیر ابن کثیر کې څه فرمایي؟ وایي لا تقل رأیت ولم تره، داسې مه وایه چې ما لیدلي دي او هغه سیستاني لیدلی، وسمعت او ما اوریدلی دي ولم تسمع اوریدلی دې نه وي، وعلمت او زه پوهېږم ولم تعلم پته هم درته نه وي. وایي فإن الله تبارک وتعالى سائلک عن ذلك كله، ځکه الله سبحانه تعالی به د دې ټولو خبرو تاسو نه تپوس کړي. نو عزتمندو محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا یو مظلوم محدث، یو مظلوم داعی الله والرسول، دا یو مظلوم انسان او د توحید داعی او د مشرکین او د سترګو ازغیو. د دې وجې نه هغې د کفارو په دسیسو مشورو باندې هغه زړې حوالې چې دغه عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم الخارجي العباسي الکافر د هغه کومې فتوی هغه رخلي په محمد ابن عبدالوهاب رحم الله باندې فټ کړي، او دا د هغه داسې که براءة الذئب من دم یوسف، لکه څنګه چې هغه شرمخ د یوسف علیه السلام د وینو نه بری او بیزاره و، دقه شان محمد ابن عبدالوهاب رحم الله د دې فتوو په اړه کې نه راځي او د هغې نه بیزاره دی. اله العالمین دې زموږ ستاسې ملاقات ورسره په جنت الفردوس کې وکړي، او د کومو مسلمانانو ورونو چې د هغې په باره کې غلطه نظریه ده د بعضې مقلدینو د دې افکارو د دې غلطو احوالونه متاثر شوي وي، اله العالمین دې هغې ته توفیق ورکړي چې هغې په دې خپلو نظریو باندې نظر ثاني وکړي او حق ته تسلیم شي. اله العالمین دې موږ تاسو ته